د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی، یوه بامیاني ځوان الوتکه جوړه کړې. د داود حسیني په نوم یوه بامیاني ځوان د خپل شته وسایلو په ګټې اخیستنې الوتکه جوړه کړې ده. دغه ځوان 20 کلن دی. د نوموړي په وینا چې پر دې الوتکه ورڅخه 300,000 افغانۍ خرڅ شوی دی او د 15 میاشتې وخت یې ورڅخه نیولی دی. که څه هم تر اوسه دغه الوتکې الوتنه نه ده کړې، خو د جوړونکي په وینا چې 250 کیلومتره واټن وهلی شي چې له بامیانو څخه به کابل ته الوتنه وکولی شي. دوهم، د دایکنډي ولایت د سوختوک برېښنا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د برېښنا انرژۍ د هیوادوالو له لومړنیو اړتیاوو څخه ده چې حکومت یې تامین ته ژمن دی. تمه ده چې سږ کال په هیواد کې د 44 لویو او وړو بندونو د جوړولو چارې پیل شي. د یادو 44 بندونو د برېښنا انرژۍ د تولید ظرفیت 90 میګاواټ اټکل شوی دی. د اوبو د لوی او وړو بندونو جوړولو د اساسي برنامو ترڅنګ د هیواد په کچه د وړو بندونو جوړول په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې اوسیدونکي د برېښنا انرژۍ ته جدي اړتیا لري هم د حکومت او اړوندو بنسټونو په کاري لومړیتوبونو کې شامل دي. د سوختک برېښنا بند چې تازه په دایکنډي ولایت کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی، که څه هم د برېښنا تولید د ظرفیت له اړخه به د متوسطو بندونو په شمیر کې شامل نشي، خو د دایکنډي ولایت د نیلي ښار اوسیدونکو لپاره به له خوښۍ ډک زیری وي. د سوختوک برېښنا بند د انرژۍ تولید مجموعي ظرفیت 200 کیلو واټه دی. د برېښنا دغه بند د نیلي ښار مرکز کې پر لزیر سیند باندې جوړ شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د سوختوک برېښنا بند جوړولو کې 4.9 میلیونه ډالر لګولي دي. اوس مهال د نیلي ښار مرکز د دغه بند د برېښنا تولیدي انرژي څخه ګټه پورته کوي. د انرژۍ له دې منبع څخه د ګټې اخیستنې په موخه د برېښنایي انتقالي او توزیعي شبکه تر دې مخکې جوړه شوې ده. دریم، د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون د سنهارس ملي اکاډمۍ له 13مې دورې څخه 292 تازه دمي افسران چې 23 نجونې دي د یو لړ بنسټیزو پوځي زده کړو څخه وروسته نن فارغ شول. د دغو افسرانو د فراغت مراسم نن د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال ډاکټر نجیب الله وردګ د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون سنهارس اکاډمۍ د ملي دفاع وزارت د ښوونې او روزنې قومندانانو، نړیوالو همکارانو، جنرالانو، افسرانو او د مارشال فهیم پوهنتون د منصوبینو په ګډون سره ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال د ملي اردو منصوبینو د سرښندنو، کړنو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. ویې ویل، تاسې چې نن دغه مهارت او زده کړې ترلاسه کړي دي، د رښتینولۍ او ښه قضاوت، حسن نیت سره د ملي اردو راتلونکي رهبري تمثیلوئ.